تازه او نوې خبر. مجاهد که د ټي ټي پي او پاکستان اوربند مات هم شي له افغانستانه څوک برید ته نه پرېږدو. افغان طالبانو تایید کړی چې د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې د دائمي اوربند پر هوکړې پای ته رسېدلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي که دغه هوکړه ماته هم شي نو چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره پر پاکستان د برید لپاره وکاروي. له دې نه وړاندې پاکستاني چارواکو تایید کړې وه چې د ملکي او پوځي رهبرۍ په ملاتړ یې خبرې رانغاړلې دي. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو وروستی پړاو چې کابو 3 اونۍ وړاندې کابل کې پیل شوی وي 2 ورځې وړاندې د دواړو لورو ترمنځ تر نامعلومې نیټې د اوربند پر هوکړه پای ته رسېدلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې حکومت یې د دغو خبرو منځګړی و د پاکستاني خبریالانو د پښتنو په ځوابیه برېښنالیک کې د دغو خبرو د بریان چانس لوړ بایللی. خو دا یې هم ویلي چې که دا خبره ماته خوري چاته به له افغانستانه پر پاکستان د برید اجازه ورنه کړي. افغان طالبانو په کابل کې د واک له لاندې کولو راهیسې بیا ورته ډاډنې ورکړې خو پاکستان هلته د بریدونو له ډېرېدو سره له ډیورند کرښې د افغانستان پلو ته د پاکستاني طالبانو پناه ځایونو ته ګوته نیوه او الوتکو یې د افغانستان د خاورې دننه بمبار هم وکړ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که په اړه یې څه نظر لرئ په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.